دا د خدای پاک د زوی د عیسی مسیح د زیری شروع ده. لکه څنګه چې یشیا نبی لیکلی دي چې ګوره زه خپل پیغمبر ستانه وړاندې لیږم چې ستا مخې ته لاره تیاره کړي. په بیابان کې د نارې وهونکي اواز دی چې د مالک خدای لاره جوړه کړي او د هغه لارې نیغې کړي. او دغه شان په بیابان کې بپتسمه ورکوونکی یحیی راغی او دا بیان یې کولو چې توبهګار شئ او بپتسمه واخلئ او ستاسو ګناهونه به معاف شي. او د یهودیه د ټول ملک او د یروشلم اوسېدونکي هغه له بهر راووتل. هغه هغې له د خپلو ګناهونو په اقرار کولو سره د اردن د سیند په اوبو بپتسمه ورکړه. د یحیی جامې د اوښ د وړی وې او د څرمنې پټی د ملا نه تړلې وه او ملخانو ځنګلي شاتې خوراک و. هغه به دا اعلان کولو چې زما نه پس به هغه څوک راځي چې زما نه ډېر زورور دی. زه د دې جوګه هم نه یم چې ټیټ شم او د هغه د پیزار تسمې پرانیزم. ما خو په اوبو ستاسو بپتسمه وکړه خو هغه به تاسو له په روح القدس بپتسمه درکوي. هم په هغه ورځو کې داسې وشول چې د ګلیل د ناصرت نه عیسی راغلو او د اردن د سیند په اوبو کې د یحیی نه بپتسمه واغسته. څه وخت چې هغه د اوبو نه بهر راووته نو هغه اسمانونه پرانستې ولیدل او روح القدس د کونترې په شکل کې په هغه را نازل شو او د اسمان نه یو اواز راغلو چې ته زما محبوب زوی ستا نه زه راضي یم. سمدستي روح القدس هغه بیابان ته په تلو مجبور کو او هلته کې هغه تر 40 ورځو پورې د ابلیس په لمسون کې وزمایلی شو. هغه د ځنګلي ځناورو سره او فرښتې د هغه په خدمت کې حاضرې شوې.